هلمند کې د یووالي په نوم د بایسکل ځغلونې سیالي ترسره شوې. تېره ورځ د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې د یووالي په نوم د بایسکل ځغلونې سیالي ترسره شوې. دغه سیالي د نظري ورزشي کلب څخه پیل بیا تر چانجیره پورې د 10 کیلومتره په اوږدوالي ترسره شوې. د یادونې وړ ده چې په دغه سیالیو کې حیات الله لومړی، اختر محمد دوم او سید محمد درې مقامونه ترلاسه کړل. د سالنګ پر لوی لارې ټرافیکي پیښه کې 3 تنه مړه سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. ځایي مسؤلین وایي تېره شپه د سالنګ پر لوی لارې د موټر چپه کېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 3 تنه مړه سوي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په ټرافیکي پیښو کې ډېری کسانو ته مرګ ژوبله وړي، بلکې هره ورځ د موټروانانو د بې احتیاطۍ له وجې داسې پیښې رامنځته کېږي. په سږني کانکور کې د سلیمان په نوم یو ځوان د 355 نمرو په اخیستلو لومړی مقام خپل کړ. لوړ زده کړو وزارت نن د 1400 لومړي کال د کانکور پایلې اعلان کړې چې سږني کانکور کې سلیمان چې د هرات ولایت اوسیدونکی دی د 355 نمرو په اخیستلو لومړی مقام خپل کړ، چې دا په سږني کانکور کې تر ټولو لوړه نمره ده. نوموړی د هرات پوهنتون د طب پوهنځي ته په یادو نمرو بریالی شوی دی. محمد نبی ساخیل د کرکټ ملي لوبډلې له لوبډلمشرۍ استعفا ورکړه. هغه پر خپل فیسبوک لیکي چې ملي لوبډلې د نړیوال شلوريز جام سیالیو لپاره لازم چمتووالی نه درلود او له همدې کبله د کرکټ بورډ له ادارې او د غوراوي له کمیټې سره د نظر اختلاف درلود. کاناډا د نړۍ له ګوټ څخه د 14 لکه مهاجرینو د قبلولو د لړۍ پرانستنه وکړل. د کډوالو وزیر وایي چې په 2023 کې به 4,55,000 په 2024 کې به 4,58,000 او 2025 کې به 500,000 وګړي خپل خاورې ته ومنو.